نن زه کوم الیکشن کمیشن فیصله وکړه او په دې کې تقریبا 8 خلکو باندې الیکشن برقرار کړلو او د مو الیکشن نه 45 و بدقسمته حلقه ده 2013 نه دی پر 18 پورې داخلي پد شو بیا مانس کې د سابق منی حاجی منیر جی د واجینا د حلقه خالی پد شوله بیا نن دا حلقه بیا د سازش د واجینا د دې خلاف سازش وکړلو چې دا حلقه به بیا خالی پاتې شي خو زه د جمعیت علماء اسلام او د قرمی عوام د N45 عوام ته دا یقین ورکوم چې ان شاء الله دا حلقه ور سره خالی نه پاتې کیږي او چې د کومه دی کوشش وکړل الیکشن د تخدیدلو او دا به ان شاء الله دا به د کی مکلف هم دی ته کامیابی نه ورکو او تاسو ته دا پاتره چې د کی مکمل انتظام ملويسته او د کی ارو په ذاتی خود ملويسته داغه واجه داده چې هغه پرون 118 پولینګشن 142 نه 118 پولینګشن حساس قرار کړیو دا ویلي قرار کړیو دا یو جواز جوړ کړو دلته چیرته دي داسې مسلې مو 45 دین په دې علاقې کې کمپین وکړل الحمدلله د علاقې ټوله پورا منده دا هغه باوجود ارو په میډیا باندې راغللو د سازش تواجینا 118 پولینګشنی هغه حساس قرار کړو نو دا اول د سازش کړي اول ارونه ملويږي چې دا بالکل پی ټی آی سره ملو دی او دین علاوه دی ټیچرو کې څوره بکواس کړي دي ټیچرو کې دی دمو د 80 او ټی ټی والا یو ټیچر پاګه کې نو شامل کړي په د کوم د پولینګ سیشن عملی کې او د پی ټی آی والا ټوټل ورکی شامل شي اول مکمل اول د مو ټوټل نن زدا ویل شوم پرونه مو دا دی وکړه ډیټیل غوالي بیا دی انټرویو وکړه 118 پولینګشن حساس دي پرونه د په دې مو د مو شاک و دی خبري ساده مو تشاکو صدا مکمل د پی ټی آی جانبدار دی پی ټی آی طرف ته کوي دا د پی ټی آی کاسته دا د مو د الیکشن کمیشن سره هیڅ تعلق نه ساتي دا ټوټل پی ټی آی کاسته اول دویم دا څه کوم نن دا کیسه وشوله دا په N46 کې شهید دی N46 کې شهید دی او دالته د مخل کې یو ډازنه ده شي دا هغه موجود د الیکشن تخت دی نو دا د مو د N45 عوام سره ټوټل زیاته ده خدای لپاره سبا تر وځوي دغه د حلقه به مو څو پوری د بدقسمت حلقه به پاتې کېږي خالي او بل ټولو نه پسمانده حلقه ده د دې پوندونو بیا نورو ځایونو کې استعمالېږي نو سبا ته د مونږ جوانانو ته د جمعیت علماء اسلام کارکونانو ته او ټول د N45 عوام ته بشمول د پی ټی آی والا کارکونانو ته زه دا وایم چې سبا تر وځوي دا حلقه مسلسل خالی پاتې کېږي او د شکست خوړلو د واجینه نو مو ګټلې الیکشن څه شو خو زه دا د دې خلکي کاس هم کړه یمن هو خود د دې خلکي کاس نه دی داغه خو پر میسه څه مفادات نه دي شریکه نه د قرمینه داغه څه مفادات وبسته دی هغه صرف خپل زید انو پر کولو د لپاره متویل اور دی نو بیا څه دی شکست ولیدلو پرونی داسې زش وکړلو او نن داسې زش وکړلو من شي داده زه ټول عوام ته خاص کوم چې برپور आवाज اوچت کوي او زه تاسو ته ان شاء الله عدالت کې به د خلاف پټیشن درج کیږي او زه ان شاء الله اخیری خاده پوری ان شاء الله دا زه نفري قدم او بس زه د ټولو کورکونانو څخه په دې مقیم درګر شي دي د مرګرو د سپورټر د وټرو د ټولو د لیډرشپ او سره د ایم پی د ټولو مرګرو زه خصوصا شکریا ادا کوم څنګه د احتجاج کې شرکت وکړو الله تعالی